د لقمان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 13مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 40 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الف لام میم دا د حکمت درلودونکي کتاب آیاتونه دي هدایت او رحمت د نیکوکارو خلکو لپاره چې لمونځ قایموي زکات ورکوي او په آخرت باندې باور لري همدغه خلک د خپل پروردګار له لوري په سمه لاره دي او هم دوی بری موندونکي دي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين او له همدې انسانانو نه داسې څوک هم شته چې چټي او عبث خبرې پیري تر څو چې خلک د الله له لارې څخه له علم نه پرته ګمراه کړي او د دغې لارې په بلنې پورې مسخري وکړي د دغسې خلکو لپاره سخت ذلیل کوونکی عذاب دی وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم غته چې کله زمونږ آیاتونه اورول کیږي نو هغه په ډیر غرور سره په داسې شان مخاړوي لکه چې هغه له سره هغه اورېدلی نه دي ګواکې چې د هغه غوږونه کاڼه دي ښه نو زیری ورکړه هغه ته د یو دردناک عذاب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم البته کوم خلک چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره په نعمت پر معمور جنتونه دي چې په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي دا د الله پخه وعده ده او هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج کریم هغه اسمانونه بېستنو پیدا کړل چې تاسې وینئ هغه په ځمکه کې غرونه خښ کړل تر څو چې هغه په تاسې ونه ګرځي هغه په ځمکه کې هر راز خزنده ژوندي ساکښ خواره کړل او له اسمانه یې اوبه ورولې او په ځمکه کې راز راز غوره شیان زرغون کړل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين دا خودی د الله پیدا کول اوس ما ته راوښیي دغه نورو څه پیدا کړي دي اصلي خبره دا ده چې دغه ظالمان په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي دي ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. مونږ لقمان ته حکمت ورکړی وو چې د الله شکر گزار اوسه. هر څوک چې شکر وباسي د هغه شکر د هغه د خپل ځان لپاره ګټور دی، او څوک چې کفر اختیار کړي کافر شي نو په حقیقت کې الله بې نیازه او خود په خپل ستایل شوی دی. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. یاد کړه هغه وخت چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کاوه نو هغه وویل زویه له خدای سره څوک مه شریکوه، حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. او دا حقیقت دی چې موږ انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندنې په خپله تاکید کړی دی. د هغه مور د کمزوري د پاسه کمزوري په حال کې هغه راخیستی په خپله ګیډه کې وساته او 2 کلونه یې په تی ورکولو ولګېدل. له همدې امله موږ هغه ته نصیحت وکړ چې زما شکر وکړه او د خپل مور او پلار شکر پر ځای کړه. همدا زما لوري ته ستاسې راګرځېدل دي. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. خو که هغوی پر تا فشار راولي چې له ما سره ته داسې څه شریک کړې چې تا ته د هغه معلومات نه وي نو د هغو خبره هیڅکله مه منه. په دنیا کې له هغو سره غوره چارچلند کوه، خو پیروي د هغه چا د لارې وکړه چې هغه زموږ لوري ته رجوع کړې ده. بیا ستاسې ټولو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي. په هغه وخت کې به زه تاسې ته دروښیم چې تاسې څنګه عمل کوو. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. او لقمان ویلی و چې زوی کیا یو شی که د خردل یعنی د اوري د دانې په اندازه هم وي او د کوم لوی غره د تیږې په منځ کې یا په آسمانونو یا ځمکه کې چیرته پټ شوی وي الله به هغه راوباسي. بېشکه چې الله په دقیقو او پټو چارو باندې خبر او پوه دی. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. زوی کیا المنځ قایم کړه، په نیکۍ امر وکړه، له بدۍ نه منع وکړه او هر مصیبت چې در باندې راشي ور باندې صبر وکړه. دا هغه خبرې دي چې د هغو ډیر تاکید کړی شوی دی. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. او له خلکو سره په مخ اړولو خبرې مه کوه، په ځمکه په خیال مزه. الله هیڅ یو په ځان مین او ویاړ ښکاره کوونکی انسان نه خوښوي. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. په خپل تک کې میانه روي غوره کړه او خپل غږ لږ ټیټ کړه، له ټولو اوازونو څخه ډیر بد اواز د خرووي. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
آیا تاسې نه وینئ چې الله د ځمکې او د اسمانونو ټول شیان ستاسې لپاره مسخر کړي دي او خپل ښکاره او پټ نعمتونه یې پر تاسې تمام کړي دي؟ خو حال دا دی چې له انسانانو څخه ځینې خلک دي چې د الله په باب شخړې کوي، بې له دې چې له هغوی سره څه علم وي یا هدایت یا کوم روښنایي ښودونکی کتاب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې د هغه شي پیروي وکړئ چې الله نازل کړی دی، نو وایي چې موږ خو به د هغه شي پیروي کوو چې پر هغه باندې زموږ پلرونو نیکونو عمل کړی دی. آیا دوی د همغو پیروي کوي اگر که شیطان د لمبه وهونکي اور خواته بولي هم؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هر څوک چې ځان الله ته وسپاري او هغه نیکو کار وي، هغه په واقع کې یوه د اعتماد وړ آسره ونیوله او د ټولو چارو وروستۍ پرېکړه یوازې د الله په لاس کې ده. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. اوس چې څوک کافر کیږي نو د هغو کفر د تا په خفګان کې وانه چوي، د هغو بیرته راتګ همدا زمونږ په لوري دی. بیا به موږ هغو ته وښیو چې هغوی له څه عمل سره راغلي دي. په باوري ډول الله ان د سینو په پټو رازونو باندې پوهیږي. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. موږ د لږ وخت لپاره هغو ته په دنیا کې د خوند اخیستلو موقع ورکوو، بیا به هغوی بېوسې کړو، د یو سخت عذاب لوري ته به یې راوکاږو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. که ته له دوی نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي، نو دوی به ارومرو وایي چې الله. ووایه ثنا ستاینه الله لره ده، خو له دوی څخه زیاتره کسان نه پوهیږي. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د همغه الله دی، بېشکه الله بې نیاز او خود په خپله ستایل شوی دی. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. په ځمکه کې چې څومره ونې دي، که هغه بوټي قلمونه شي او سمندر مشواڼۍ شي چې هغه ته نور سمندرونه سیاهي برابره کړي، بیا به هم د الله خبرې په لیکلو پای ته ونه رسیږي. بېشکه الله برلاسی او د حکمت څښتن دی. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ستاسې ټولو انسانانو پیدا کول او بیا دوهم ځل ژوندي کول خو د هغه لپاره داسې دي لکه د یو ساکښ پیدا کول او بیا ژوندي کول. حقیقت دا دی چې الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آیا ته نه وینې چې الله شپه په ورځ کې نغښتې راولي او ورځ په شپه کې؟ هغه لمر او سپوږمۍ رام کړي دي، ټول تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي.
او آیا ته نه پوهیږي چې هر څه تاسې کوي الله پرې ښه خبر دی؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا هر څه له دې عمله دي چې یوازې الله حق دی او له هغه پرته چې دغه خلک کوم نور شیان بولي هغه ټول باطل دي او له دې عمله چې یوازې الله د لوړې مرتبې خاوند دی. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیا ته نه وینې چې په سمندر کې کشتۍ د الله په فضل سره چلیږي تر څو چې هغه تاسې ته خپلې ځینې نښانې دروښیي؟ په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې صبر او شکر کوونکي وي. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. او کله چې په سمندر کې پر دوی یو څپه د چترو غوندې خوره شي نو دوی الله بولي د همغه لپاره د خپل دین په بیخي خالص کولو سره. بیا کله چې هغه په ژغورلو سره دوی وچې ته رسوي نو له دوی نه څوک سمه لاره میانه روي او اعتدال غوره کوي او زموږ له نښانو څخه نه منکرېږي مګر هغه څوک چې بدلوزي او ناشکره دي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای خلکو د خپل پروردګار له غضب نه ځان وساتئ او له هغې ورځې نه وویرېږئ چې هیڅکله یو پلار د خپل زوی لخوا بدله ورنه کړي او نه به کوم زوی د خپل پلار لخوا څه بدله ورکوونکی وي. په واقع کې د الله وعده ریښتینې ده نو د دنیا دغه ژوند تاسې ونه غولوي او نه د الله په معامله کې غولونکی یعنی شیطان تاسې وغولوي. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. د هغه ساعت یعنی قیامت علم له الله سره دی. همغه باران وروي همغه پوهیږي چې د میندو په ګیډو کې څه روزل کیږي. هیڅ یو ساکخ نه پوهیږي چې سبا هغه د څه ګټې کوونکی دی او نه څوک په دې خبر دی چې په کومه ځمکه کې هغه ته مرګ راتلونکی دی. یوازې الله په هر څه پوهیدونکی او باخبره دی.